سلام خراغلاس هرکلی ټولو با احساس زده کوونکو ته رب دې وکړي چې تاسې ټول خاص ته او د صحت جامې به مو پرتنې. ستاسې ورور صفت الله سحر په دوهم پړاو کې تاسې ته حاضر شوی یم. خدای تعالی دې وکړي چې دغه پړاو زموږ او ستاسې لپاره د پرمختګ او نوي نوښت سبب وشي. تاسې هم په پوره لیوالتیا سره دغه مهم پړاو در سره تعقیب کړئ تر څو په نورو مضمونونو کې د ژورنالیزم ترڅنګ ویناولي شخصیت جوړونه کې هم نوي درسونه نوي تدریسونه در سره تعقیب کړئ او لاس ډیر مو په ذهن کې راشي او په ورځني ژوند کې ستاسې د ګڼو ستونزو حل وسي. نن چې د موږ په یو بل او مهم پړاو باندې شروع کوو چې دې پړاو کې به ډیر په زړه پورې درسونه او ډیر ښایسته به چې د مخته ځو. راځو موږ او تاسې په دغه پړاو کې په تحلیلي ژانرونو باندې کار کوو. مخکې د دې نه چې موږ تحلیلي ژانرونو ته لاړ شو تاسې ته ما ژانرونه تعریف کړي د ژانرونو په هکله مې درته خبرې کړې وي او نور ډیر مې درته څه د ده په تړاو ویلي خو ډیرې خبرې نه کوو ځکه هغه تیر درسونه دي انشاءالله ستاسې به زده وي. راځم لومړی چې د ژانر تاسې ته مه ویلې چې بڼه بیلګه شکل او بسته او یا د دې ترڅنګ نور ډیر نمونه لري. خو عملا ژانر عبارت د هغه چوکاټ څخه دی چې د یوې لیکنې ټول اصول پرې تطبیقیږي. موږ او تاسې خبر ویللی موږ یو ته ساحې ته ځو خبر لیکو کله چې خبر راوړو په خبر کې موږ د خبر عناصر ویلو هغه عناصرو ته ګورو او د پیښې په تړاو باندې خبر چمتو کوو. نو بس دا چې شو دا موږ سره ژانر شو که نه. موږ او تاسې بیا په ژورنالیزم کې 3 ژانرونه ویلو چې هغه اطلاعاتي ژانرو په څنګ کې چې د تحلیلي ژانرو او د دې ترڅنګ ادبي تبلیغي ژانرو. د دې د جملې څخه یوازې یو دانه اطلاعاتي ژانر په لومړي پړاو کې موږ ویلې په 3 میاشتو کې چې هغه بیلګې وي هغه عبارت دي د خبر څخه راپور څخه د دې ترڅنګ مرکې څخه او نور ډیر ډولونه دي. خو ولې موږ او تاسې دا په اطلاعاتي ژانرونو کې ویللې. اوس دوهم پړاو زموږ او ستاسې تحلیلي ژانرونه دي. تحلیلي ژانرونه څه شی دي؟ آیا که په ژورنالیزم کې نه وي کومې ستونزې به یې رامنځته کړې وي او مثلا د دې ترڅنګ چې د تحلیلي ژانرونه څومره مهم دي په ژورنالیزم کې دغه مهمې خبرې دي چې په دې درس کې به تاسې واورئ. اوس راځو تحلیلي ژانرونو ته. تحلیلي ژانرونه عبارت د هغه څه څخه دي چې یو ژورنالیست د یوې پیښې په تړاو د خبر ترڅنګ خپل نظر خپل فکر هم ورسره شاملولی شي. لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي تحلیلي ژانرونه ګوره موږ او تاسې چې د یوې پیښې په تړاو د خلکو نظرونه اخلو د دې ترڅنګ د خپل فکر هغه څه ورسره اضافه کوو څه چې مهم او تر ټولو ارزښتناک دي عبارت د تحلیلي ژانرونو څخه دی. تحلیلي ژانرونه کله چې موږ او تاسې دا نوم اورو نو موږ او تاسې په ذهن کې چې شی راځي انالایز څېړنه مثلا تحلیل دی د دې ترڅنګ هغه څه دي چې مثلا د پیښې په تړاو یې موږ چې دی اورېدلی شو. راځو د تحلیلي ژانرونو بڼې ته. د تحلیلي ژانرونو تر ټولو مهمې بڼې عبارت دي مقاله سرمقاله کالم فیچر د دې ترڅنګ نور ډیر ډولونه دي. موږ او تاسې اوس راځو د اطلاعاتي ژانر ارزښت ته. ګورئ کله چې موږ او تاسې فکر وکړو د ژورنالیزم رامنځته کېدل په لومړي سر کې د اطلاع رسولو تر ټولو هغه اولنۍ سرچینه بلل کېدله. خو کله چې ژورنالیزم علم رامنځته شو خلکو فکر کوي چې یاره ژورنالیزم یوازې د مایک تر شا خبرو کولو ته ویل کېږي او یوازې د میز په سر یا د میز تر شا خبرو کولو ته چې د ژورنالیزم ویل کېږي. ولې پوهانو د دې لپاره کار وکړ او ژورنالیزم یې په مختلفو ژانرونو باندې وویشه چې هغه تاسې ته ما لومړی یاد کړي چې اطلاعاتي ژانرونه و یا تحلیلي ژانرونه و ادبي تبلیغي ژانرونه و. موږ لومړنی ویللي اوس راځو هم د تحلیلي ژانرونو ته او په دغه ژانرونو کې تر ټولو مهم څه چې و هغه دا و چې د پیښې په تړاو به
د ژورنالستانو مهم نظریات سره یوځای کېدل او دا په دې حساب به ورسره یوځای کېدل چې د رسنیو د پالیسۍ له مخې ژورنالستانو او رسنیو غوښتل چې تر څو مخاطبین له ځانه سره وساتي او د پیښې په تړاو باندې خپل نظریات به ورسره یوځای کول. تاسې هم که چیرته راډیوګانې تلویزیونونه تعقیبوئ تر ډیره په ازادي راډیو کې وایي د مهمو ورځپاڼو سرمقالو ته مثلا ژورنالیست کتنه کړې ده نوم یې مشخص کوي چې ستار فاروق چې دی د مهمو ورځپاڼو مقالو ته کتنه کړې راځي اوس دا سره ورو. نو دغه مقالې که موږ تاسې فکر وکړو د یوې پیښې په تړاو لیکل کېږي بالخصوص د هغه پیښو په تړاو لیکل کېږي چې هغې 50% څېړنو ته اړتیا وي. مثلا پیښه خو رامنځته شوې وي 50 په 100 کې چې دی څېړلو ته یې اړتیا وي. نو موږ او تاسې کولی شو چې د هغې سره خپل نظر هم اضافه کړو خو دا نظر به په داسې شکل نه وي دا ستا نظر به هم باید په دلایلو باندې ولاړ وي. نو دې ته موږ او تاسې څه شی ویلی شو تحلیلي ژانرونه ویلی شو. ارزښت یې همدا دی چې د رسنیو د پالیسۍ له مخې اورېدونکي تر اخره پورې د ځانه سره پاتې کوي. تر ټولو مهم څه یې همدا دي. اوس راځو مقالې ته. مقاله عبارت له هغه منظومې او منځنۍ لیکنې څخه عبارت ده چې د ټاکلې نتیجې او پایلې سره یوځای لیکل کېږي. مقاله چې د یوې پیښې په تړاو د یو خبریال د یو لیکوال نظر هم لیکل کېږي. موږ او تاسې کولی شو چې دا ورسره اضافه کړو. ولې په تحلیلي ژانرونو کې که چېرته موږ او تاسې خبر لیکو او د خبر سره موږ او تاسې خپل نظر یوځای کړو هلته په اطلاعاتي ژانرونو کې هیڅ کله داسې نه کېږي چې مثلا ته د یو پیښې په تړاو باندې خپل نظر هم ورسره اضافه کړي ځکه هغوی ته بیا هلته په رسنیو باندې څوک باور نه کوي او څوک چې دی د معلوماتو ته اهمیت نه ورکوي. ولې په تحلیلي ژانرونو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژورنالستانو په څنګ کې د رسنیو مهمو مسؤلانو هغه نظرونه ورسره یوځای کېږي او خلکو ته د یوې طریقې یوې پیښې په تړاو هغه فکر ورکوي چې دغه پیښه په کوم شکل رامنځته شوې ده. اوس راځو لومړنۍ مقاله تاسې ته ما یاده کړه او د مقالې په تعریف باندې پوه شوئ. مقاله خپله بیا 3 برخې لري چې هغه اول لومړنۍ برخه ده چې مثلا موږ باید خپلې مقالې دپاره څنګه عنوان غوره کړو. دوهمه برخه چې کومه ده هغه منځنۍ برخه ده چې د مثلا د معلوماتو هغه مهمې برخې پکې راغستل کېږي او اخره کې نتیجه او پایله چې دی ورسره یوځای لیکل کېږي. نو دا عبارت د مقالې څخه ده. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به د مقالې په اړه باندې ډېر معلومات تاسې ته درکړم او د تحلیلي ژانرونو نورې برخې هم په راتلونکي درسونو کې دی وایو. خو اوس مې یوازې تاسې د تحلیلي ژانرونو سره اشنا کړئ چې عبارت د هغه څه څخه دي چې د یوې پیښې په تړاو د ژورنالیست نظر او فکر هم لیکل کېږي. ارزښت مې درته بیان کړل چې موږ او تاسې د اطلاعاتي ژانرونو په واسطه باندې یو مینوال د یوې رسنۍ تر اخره پورې د ځانه سره ساتو. دوهمه ارزښت دا دی چې موږ او تاسې کولی شو چې خلکو ته په ورځنیو چارو کې د یوې پیښې په تړاو ښه فکر ورکړو. دا د تحلیلي ژانرونو هغه لومړنی درس چې ما تاسې ته وړاندې کړ. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به ډېر څه تاسې هم واورئ او ترلاسه به کړئ. تر بل درس ما صفت الله سهار ته اجازه راکړئ. ښه وخت ښې شي د الله په امان.